روسیې طالبان ته ګواښ وکړ چې قدرت به له لاسه ورکړي. دا به لومړی ځل وي چې روسیه پر طالبانو سخت انتقاد کوي. تر دې وړاندې دا هیواد د طالبانو ملاتړی بلل کېده. د طالبانو لخوا د کابل د نیول کېدو تقریبا 4 میاشتې وځي چې له هغه وروسته هیڅ یو هیواد دا ډله او د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کابل لپاره د مسکو ځانګړي استازي زمیر کابلوف په خپلو تازه څرګندونو کې طالبان ته په قهر شوی ویلي دي چې دا ډله دې پر خپلو تعهداتو باندې ودرېږي. د روسیې ځانګړي استازي کابلوف خبرداری ورکړی که چیرې طالبان په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ نکړي نو قدرت به بیرته له لاسه ورکړي. هغه وویل چې طالبان دې د دوحې تړون عملي او یو ټول شموله حکومت دی جوړ کړي. د طالبانو لخوا د اوسمهال لپاره د دوی په وینا موقت حکومت جوړ شوی او یو شمېر چارواکو یې وړاندې وروسته ویلي دي چې دوی یو ټول شموله حکومت جوړوي. تر اوسه پورې طالبان په دې نه دي توانېدلي چې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ او رضایتونه رامنځته کړي. ولې په خپلو تعهداتو کې ویلي دي چې د دوی دولت به د ټولو قومونو د اتحاد هنداره وي، خو داسې څه نه ښکاري. پر طالبانو ملګرو هیوادونو ګزارونه وکړل. روسیه او پاکستان دواړو پر طالبانو ګزارونه وکړل. پاکستان اندېښنه څرګنده کړه چې افغانستان ښایي په راتلونکي کې د نړیوال ترهګرو په مرکز بدل شي. روسیې طالبان ته ګواښ وکړ که چیرې ټول شموله حکومت جوړ نه کړي نو قدرت به من لاسه وځي. دا دوې مهمې خبرې او پیغامونه طالبان ته پکار دي چې په ټولو برخو کې ګامونه پورته کړي. که طالبان روسیه او پاکستان لاسه ورکړي داسې به شي لکه چې نیمایي مشروعیت یې لاسه ورکړی وي، ځکه همدا روسیه او پاکستان دي چې طالبان یې په یو شمېر حدودو کې ساتلي او که دا هیوادونه نه وای نو طالبان به هم دومره نه وای.